السلام علیکم. د یوې پیغلې او ښایسته نجلۍ کیسه ده. ډیره ښایسته او له عبرته ډکه کیسه ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ د پښتو ټي وي چینل هم درسره ضروري سبسکرایب کړئ. دغه پیغله او ښایسته نجلۍ وایي چې 14 کلنه وم چې ښوونځي یا سکول مې لوسته او هره ورځ به ښوونځي ته تللم، خو دا چې ښوونځی مې له کور څخه ډېر لرې و نو پلار به مې تر همدې سکوله پر موټر کې رسولم. خو یوه ورځ مې پلار موټر چیرې بولی و. پر خپل وخت کور ته رانغلم تر څو چې له ما سره ښوونځي ته لاړ شي. نجلۍ وایي چې د پلار لپاره ډېر انتظار مې وکړو، خو پر خپل وخت راونه رسېدو. نو زه هم مجبوره شوم چې د خپل کوچني ورور سره د موټرانو تر ځایه لاړ شم او له هغې ځایه پر پردي یا کرایي موټر کې کښېنم تر څو ځان مکتب ته ورسوم. نجلۍ وایي هماغه وه چې ورور مې مخکې او زه ترې شاته شو. یو ښه مزل وروسته یو موټر زموږ مخته تیر شو، خو موټر د لږ مزل وروسته خپل ځای کې ودرېد. نجلۍ وایي ما نور په موټر پسې ونه کتل او پر خپله مخه روانه شوه تر دې چې تر پاخه سړک ورسېدو چیرته چې موټران تېرېدل او راتېرېدل. نجلۍ وایي نور مې نو کوچنی ورور بیرته کور ته ولېږه او زه همدلته د موټر په تمه کېناستم تر څو موټر راته راشي. او خو اکثره موټران او ګاډي به چې راتلل له خلکو به ډک وو او زما لپاره به پکې ځای نه و. نجلۍ وایي چې د ډېر ځنډ وروسته هغه موټر مې بیا تر سترګو شو، کوم موټر مې چې مخکې لیدلی وه او هغلته کوم ځای کې چې درېدلی وه هغه موټر بیرته بیا راغله. دا ځل مې د یو ځوان پر ځای 2 ځوانان ولیدل چې یو یې ډرایور او بل یې مخ سیټ کې ورسره ناست و. نجلۍ وایي موټر چې تر ما راورسېدو نو ودرېدو او راباندې غږ کړو سکول ته ځې؟ نجلۍ وایي خدای شته، خوند یې رانه کړو چې ورسره لاړه شم، خو دا چې ښوونځی ناوخته کېدو نو زه هم مجبوره وم او سمدستي مې ډرایور ته غږ کړ چې هو سکول ته ځم. ډرایور راته وویل چې راځه موږ هم روان یو. نجلۍ وایي زه موټر ته وختم، موټر روان شوه او دواړه ځوانان خپل منځ کې موسکي شول. نو زه سخته وویرېدم او ډار مې زړه کې ځای ونیوه. موټر ډېر ورو روان و. ما پر ډرایور غږ وکړه چې وروره موټر سپیډ لږ تیز کړه چې ښوونځی راباندې ناوخته کېږي. ډرایور راته په غوسه وویل چې پر موږ هم ناوخته کېږي. موټر د یو څه مزل وروسته د یو دوکان مخې ته ودرېد. د مخې سیټ ځوان ورښکته شو، دوکان ته ننوت. کله چې له دوکان څخه راووت نو له ما سره په شا سیټ کې کښېناست. نو زه نوره هم وویرېدم. ځوان ته مې کتل، سر ته یې دواړه لاسونه نیولي وو، سر یې څوکۍ باندې ایښی و. د یو څه مزل وروسته ګورم چې موټر یې له ښوونځي څخه په بله لار په ډېر تیز سرعت کې تیر کړ او پر کلي کې پر یو کوڅه ورننیست. نو دلته ما هڅه وکړه چې زه چیغې وکړم تر څو کلیوال را خبر شي. نو د شا سیټ ځوان چې له ما سره ناست و نږدې کلکه ونیولم او زما لاسونه یې کلک راونیول او غېږ کې کلکه ونیول او بد له هغې څخه یې زما سر ته تمانچه ونیوله. راته ویلې که چیغه دې وکړه نو همدلته به د ماغزه در باد کړم. نو موټر دلته ډېر په سرعت کله په یو کوڅه ځه کله په بل کوڅه ځه روان و. نو دلته ډرایور ته څو ځله زنګونه راغلل او ډرایور هیڅ ځواب هم ورنه کړه او همداسې په کوڅو کې په ډېر تیز سرعت روان و. د یو څه مزل وروسته موټر یو کور مخې ته ودرېد. کور ډېر زوړ و او دروازه باندې یې قلف پروت و. قلف یې راخلاص کړ. دننه کور یې ډېر اوږد کور و، ډېر رڼنګ و، خراب و، له منځه تللی و. دننه اطاق ډېر ښایسته و، تخت هم و پکې. نو دلته چې کله ډرایور او دا بل ځوان راغلل نو په دې پسې شاته یو بل ځوان هم راغله. نو هغه دواړه یې وایستل او له د نوی ځوان چې راغلی و له دې څخه یې پوښتنه وکړه. دوی هم ویل چې موږ هم راوستې ده. نو هغه دواړه یې وایستل او ډرایور دلته ما سره کوټه کې پاتې شوه.
ډرایور ته مې زیاته زیاری وکړې. ورته ومې ژړل چې خیر ده ما پرېږده زه پاکلمن نجلۍ یم. خیر ده ما پرېږده. ډرایور راته ویل چې یو ځل به زه له تا سره مستي وکړم یا به دې پرېږدم. نو ما زیاته زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې وانه رېده. نو دلته له ما څخه ډرایور د بد کار غوښتنه وکړه. نو ما زیاتې زارۍ ورته وکړې. نو ډرایور دا کار نو دلته ډرایور په زور خپل شهوت پوره کړه. نو دلته زنګ ورته راغله. ډرایور چې کله موبایل دوکې کړه نو سخت ویریدلی وه او په ډېر سرعت له کوټې څخه بهر ووت. نو د بل ځوان ته یې غږ کړ. هغه ویل چې هغه نجلۍ سره هم ما خپل کار پوره کړه، هم د دریو ملګرو نورو مې، نو مګر د هغې نمونه یې وانخیستل. کله چې ډرایور هغې کوټې ته ننوت نو زیات غالمغال غږ راووت. ګورم چې له هغې وتاک څخه زما ټولګیواله راووته. نو هغې ماته ویل چې ته څه شی کوې؟ ما ورته ویل له کوم کار لپاره چې ته راوستل شوې نو زه هم د هغې کار لپاره یې دلته راوستلی یم. نجلۍ راته ویل له تا سره دا کار چا وکړه؟ ما ورته ویل هغه ډرایور. نو هغه حیرانه شه ماته ویل چې هغه زما ورور ده. نو دو کیسه کې یو غټ مطلب پروت ده، هغه دا ده چې ډرایور د بل خور مور ته په بده سترګه وکتل. نو د هغې خور مور ته هم په بده سترګه وکتل شول. هغې په یو وطا کې له خپلې له بل نجلۍ سره بد اعمال ترسره کړل، د بل چا له خور مور سره، مګر د هغې په څنګ وطا کې له هغې له خور سره بد کار وشو. په دې کې یو لوی پیغام دا ده موږ لپاره چې موږ باید هیڅکله هم باید د بل چا خور مور ته په بده سترګه ونه ګورو. دا یو پور ده، نن نشوه سبا به د پورکي دا پور به اخیستل کېږي. نو په دې هیله چې دا معلومات مو خوښ شوي وي یا مطلب به م ترې اخیست یو شی م ترې زده کړي وي. نو بیا هم زه له تاسو څخه غوښتنه کوم د نورو دا رقم ښکلو کیسو لپاره او طبي معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره ضروري سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ.